ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کله څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو د لوی او بخونکي سختن طلا په سپیشلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیره درنو قدرمنو لیدونکو د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1415 هجري شمسي کال د سرطان یا د چنګاښ 28مه د 1408 هجري قمري کال د سفر المظفر دریمه او د 2016 زیږدیز کال د جولای 19 نیټه ده. درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابېلو خبرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام کړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خبرونو ته خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه غلام رحمان وایز یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د مهترلام مرکز اړوند د بیلابېلو سیمو یو شمېر قومي مشرانو له مرستیال والي سره ناسته وکړه. د لغمان مرکز بیلابېلو سیمو یو شمېر قومي مشرانو له مرستیال والي حافظ انځرګل عبدالله سره ناسته کړې. د ولایت مقام د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې په دې ناسته کې راغلو قومي مشرانو د ولایتي ادارې هڅې وستایلي او ویلي دي چې تل یې د ولسونو پر مخ دروازې خلاصې کړي او په وخت یې ورته رسیدګي کړې ده. ورته مهال دوی خپل یو شمېر ستونزې د مرستیال والي سره شریک کړي او د حل غوښتنې ترې کړې. بل لور ته مرستیال والي راغلو قومي مشرانو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د شته ستونزې د حل لپاره ډاډ ورکړی. د څارنې ورزونې کمیټې د پوهنې ریاست اړوند د ځینو شبهاتو څخه هر اړخیزه څارنه وکړه. د لغمان ولایت د پوهنې ریاست اړوند د ریاست مقام او د ځینو شبهاتو سکرتر دفتر مدیریت د مرکز د سمون او همغږي کارپو د پلان جوړونې کارشناس نشراتو مدیریت د کتابونو توزیع مدیریت د پلان جوړونې عضو او کارشناس تحریراتو عرایض او د توزیع کت مامورینو د تفتیش مدیریت او د دعوت ارشاد امریت څخه هر اړخیزه څارنه او نظارت ترسره شوې. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې د خبرپاڼې له مخې دغه څارنه د یادې ادارې د مسؤل مفتي محمد نسیم نعماني د ولایت مقام د امنیت داخلي مرستیال مولوي محمد امین مدثر د کار او ټولنیزو چارو ریاست استازي عبدالصبر عابد امنیه قمندانۍ استازي مولوي احمد سعید د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست استازي مولوي محمد معصوم د ولایت مقام استازي مولوي سعد حقانی او د پوهنې ریاست استازي مولوي نجیب الرحمن په حضور کې ترسره شوې. د خبرپاڼې له مخې په دغه څارنه کې د پوهنې ریاست د ځینو شبهاتو د کارکونکو ټول مالی او اداري چارې لکه د پرسونل حاضري اداري او نورو اسنادو د ثبت کتابونه لایحې وظایف رسیدات صادري او واردې کتابونه یومیه هفتوار روبوار او کلني پلانونه کارتن دوسیه او فهرست ارزیابي فورمونه د ریاست الوزرا عالی مقام د هدایت په اساس کلنۍ د کړنو ارزونې بهیر څخه نظارت گزارشونه د اداري او مدیریت اصلاحات د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرامین او احکامو د تطبیق بهیر په ځانګړي توګه د 19 غني فرمان د درس د تطبیق بهیر د دفتري سلیقې او ورته نوري برخې کتل او سیړل شوې دي. په خبرپاڼې کې راغلي همدارنګه ورته د خو کارونو د ستاینې ترڅنګ اداري او مالی کارونو کې د شته نیمګړتیاو په اړه لازمي لارښوونې او سپارښتنې شوې. د مهترلام ښاروالۍ اړوند د دویم ناحیې اول ګذر لپاره وکیل وټاکل شو. د مهترلام ښاروالۍ د ښاري حکومت ولایي امریت له لورې غروال د نظام الدین زوی د مهترلام ښار د دویم ناحیې اړوند د اول ګذر اوسیدونکو لپاره د ګذر د وکیل په توګه ټاکل شوی. د مهترلام ښاروالۍ د خبرپاڼې له مخې د نوموړي د پیژندنې په مراسمو کې د ښاري حکومت ولایي امیر عباس عمري د کلتوري او اجتماعي چارو مدیر رضوان الله زمانی او د یادې سیمې اوسیدونکو ګډون کړی و. په خبرپاڼې کې راغلي د ښاري حکومت ولایي د مسؤلینو لوري ښاغلي غروال ته د ګذر وکیل د دندې لایحه تشریح شوې او سپارښتنه ورته شوې تر څو خپلې چارې د نافذه قوانینو پر اساس پر مخ یوسي. په پای کې وکیل غروال د مهترلام ښاروالۍ د ریاست مقام ترڅنګ د دویمې ناحیې اړوند د اول ګذر له اوسیدونکو مننه کړې چې نوموړي یې د ګذر وکیل په توګه ټاکلی دی. نوموړي د کلیو ټولو اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې د خپل وس مطابق به خپلې اړوندې چارې په ښه توګه مخ ته وړي. درنو قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا څخه مو مننه کوو. پاک الله مو مل شه.